شبه زه به سوال بیا به درباندې ناوخته شي کنه شاباش 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 خزم دا ورته کړه زه درباندې کوم زه خیر دی پرې چې هلک کلاره باندې چې اوسي وکې ورته مورې بازون ور کېناستم زموږ سکول ډېر لرې دی خلک په ټانګو کې دي زویا دا د بس خبره ده مورې وس ته وایي چې چا سره پیسه وي هغه ته وس وایي ولې مونږ بېوسه یو اسه ده بچې وره تا لپاره ما د اس بندوبست کړی دی ها د اسه او اس دی خو لږ کمزوری شانتې دی نو وایې څه ده بچې چې کله رواني که نه اوسلو شي یو مضبوط ډبه ور ورکې ښه بیا منډه وګوره ای سړیه د اس کوم ځای دی اسد کار وکړه زه اسد رواني دوسو ټیک شو ته راشه په خپله وګوره چې اس څنګه شي راځه اسد هله بچې زه اسد وګوره जी सर تاسو سوال جواب کړی و چې زما د زوی چې پرنسپل صاحب غواړي زه راځم تاسو څه وایي ماته حاجي دې څه مسله و چې هغې تاسو سره ډسکس کوو سر زه تاسو له یو نه کوم چې لږ شانتې دا میاشت مې د کلاس تنګ دی انشاءالله که ژوند خیر وکړه بل میاشت به ډبل جمع کوم اصل کې چې الریډي ډبل دی د ماشوم فیس الریډي ډیفالټر کې راغلی دی او که داسې نه وي نو موږ به روان میاشت ستاسو په واده پوره نه کړو موږ به دې سټارټ کوو ډېره مننه سر انشاءالله را روان میاشت به ټولې جمع کوم چې څونه پکې یاد کړي بس ټیک دی چې یو میاشت تاسو ته یو نور هم انتظار کوو موږ باندې الریډي د بل دی تنخواه ده دا ټولې مسلې موږ هم بل کوو نو تاسو ته یو میاشت درکوو بس سر الله مو خوشحاله ساته انشاءالله را روان میاشت به ټول څومره چې پکې یاد کړي یروري څه پکار دی خو رور پاو ټماټر او نیم کیلو الوګان دا واخله خو نور څو پیسې شوي 500 चुप से ولې بچې پیسې نه لري مالا مور پلار ویلي چې پیسې نه لري چا چې د مور پلار منلي دي هغه بیا ټول عمر په ژوند کې ژړلي نه دي هغه ټول عمر بیا خندلي مینه دا زوی شته او که نه او شکر دی یو زوی مې دی او زړه مې غواړي که نه چې ښه ډاکټر ته جوړ خو د پانډي بچې پانډي وي ښه زه به درته ښیم ښه چې د پانډي زوی نه ډاکټر جوړېږي که نه جوړېږي مینه علي پلو دی علي خورا اوبه ښیم دی له زه خیر دی ځه د خپل کار سنبال که شوه او بس ځه وي وګوره که نه څه دې جوړېږي انشاءالله درځم درغمه
تیاره ده روړه مې ده او هه زه مو ګیم ښه لکه تا دیو که شابه ګوره ماشوم مو کې شابه د سړیا ته څه د وړو خوې کوي بس تیاری کې کنه لږ صبر وکړه او رښتیا یې ما دا خبره کوله چې مرجان کې کړه واده دی نو هغې راته وی چې موږ له به یو 5 شپږ جوړې کپړې ونه ګنډې نه خبره خو ټیک ده خو تا راته ګنډلو چل درځي او رښتیا ماشین چېرته دی موږ سره ته د ماشین غم مه کو زه به د ګاونډی نه وغواړم وایې دا سب د سکول فیس خو به ورکړو که نه صحیح ده نو منډې داسې من سبا ګاډي نه راځي لګیا دي کار لږ ټیک نه دی ټیک ده ښه څنګه ستا خوښې زه بس صحیح ده ما مې تا نه اجازت واله تاسو کښېنئ زه دله ډوډۍ وړم زه صحیح ده ښه ډوډۍ ښه دا راتلې سکول کې استاد خو سوی نه بیخي ویري ګوډ خپل تعلیم طرف ته توجه پرنسپل صاحب تاسو هغه ماشوم پیژنئ نن بریک کې اسد نومې چې دی هغه نن بریک کې پیسې ورکې شوې وي او ویلي چې یاره ما نه پیسې ورکې دي ما ته راشه پیسې څه خبره نه پیسې به درله زه درکړم نو هغه ما ته ویلي چې یاره ما ته مور او پلار ویلي دي چې چا نه پیسې نه اخلي دا ډېره خوشحالۍ خبره ده زه په دې ډېر خوشحاله شوم زړه مې ډېر خوشحاله شو که زموږ ټول ماشومان دغسې شي چې د مور او پلار او د مشرانو خبره مني انشاءالله تعالی دا زموږ نوی نسل به خدای پاک کامیاب کړي او زموږ ملک نه به جنت جوړ شي مثلا څنګه روان دی تعلیم دی دا جي ښه روان دی ښه او کنه بچې یا مورې دا ته څه پکې ګورې زر کوه او ګېښه یم بس دې زویه تیاره ده لږ ساعت پکې دی ښه نه یې سړیه ما دې یو خبره رایاده شوه خاص خبره ده واو زما ستا پکې فایده ده ښه زموږ پکې فایده ده خو نو بیا وایه که نه هغه د ګلخان کور والا راغلی وه ما ته یې وی چې ګلخان وی زموږ د هوټل څادرې تولیې کپړې نور خلک وینځي ته یې وینځه تاسو ته به فایده وي اصل مورې زه لا ژوندی یم ګوره سړیه د دې هلک د تعلیم خرچې ورو ورو زیاتېږي نو بیا به موږ څه کوو سوچ کول پکار دی نو ما پرې سوچ کړی دی زه خو ته بلکل تیار یم بس تاسو نه تپوس کول ضروري ټیک ده نو خپل ځان ته ګوره راولې ماما زما په خیال چې په امتحان کې پاس شوې او بابا خدای لکه دا راته ووایه چې په میډیکل کالج کې داخلي په پوزیشن کې یې او که نه بیغم ورته بابا دونه لمبرې مې اخیستې دي چې انشاءالله داخله به مې وشي السلام علیکم خان وعلیکم السلام ورکړي په خیر ما به دا مدیر ته پردا خیر خو دې کنه ولا اخرى د خیر سره زوی په امتحان کې پاس شوی دی ماشاءالله کشر خان ډیر مبارک شه واسه ما ویل سره په مټي باندې دغه کېږي نه ګوره ته روټه موټه دغه برابر کا کنه اوتی زه ګوره روټه یادې روټیان دې روټیان دې دغه فکر د خوشاله خبرې کوي ځانې معلوم وکیل صاحب نمک پنډې دی په ما بیغم اوسه نن د خدای څه غواړي دوستېږي خان بابا مبارک شه کشر خان خو ډاکټر شو کنه زمون کار وشو ډاکټر شو هغه دا خو ډېر وخت پاتې دی فعلا کا فریدا دا تاسو څنګه پته ولګی دا چې پاس شو خان بابا ما ته بار دامین وی چې زم پاسې ومو ستانه کم پاسې وی مبارک شه مینه دا رسو زوی مې د خیره میډیکل کالج ته لاړو نه مړه زمون په سوچ کې دا زما رب کرم دی خالدو مرادو راولې یا
راکړه خیره په دې کالیس ته راوړي څو پاتې شکیلا ورګه صبر وکړه इसका बच्चे तो इस फिकर मको स्तादा तालीम त पारा स्ता बाबा खपल ځان गाड़ा کړي دي نه مورې زما داسې تعلیم نه دی پکار چې پلار زما دپاره ګاڼه شي او د خپلې ازادۍ نه محرومه شي نه بچې ته چې سبا ډاکټر شي د خپل پلار قرض به ختم کی موږ به آزاد شو او بیا به د خپلې خوښې ژوند تېرو مورې په داسې ظلم وي څه چې په خپله استري کړې سپینې کپړې اچوي او مور پلار یې په تن شلېدلې کپړې یې ګرځوي زویا د هر مور پلار دا خواهش شي چې خیر دې زه د پشلېدلي لوپټو پشلېدلي کپړو کې وګرځم خو چې زما بچې ښه نښه لباس واغوندي او د هر مور پلار دا خواهش شي چې خیر دی موږ د پردی مزدورۍ وکړو خو زما زوی ته د چا مزدور نشي خو مورې ډاکټر هم د بل مزدور وي او بچې شکر دې ته به ډاکټر شي د چت لاندې په کرسۍ به ناست دی او د خلکو خدمت به کوې ولې نه مورې زه یې ډاکټر شم او زما پلار ته مزدوري کوي امینه راجستر راوړه خجي ښه ښه امینه پتا پسې خو ډېر قرض وخته الله شته جینو خلاص بشي ګورو به سره امینه یو خبره درته کوم جی منشي صاحب دوی د زلمې دی او ځان سره په کار ولګو پتا به اسانه شي ته ښه وې منشي صاحب خوب ځان لپاره زه د خپل زوی مستقبل په داو نشم لګولی هغه نه به زه ډاکټر جوړوم انشاءالله امین خانه په کومه دنیا کې اوسېږي په ډاکټر جوړېدو باندې څومره خرچه لري دا ته پته شته ته ټیک وې منشي صاحب خوب زه هم په دې دنیا کې اوسېږم او هم د دې دنیا خبرې کوم زه به خپل زوی نه پانډي نه جوړوم دا دومره قرض به تاله څوک درکوي منشي صاحب به راکوي که نه امین خانه ترکمه خانجی ولی خانجی خار ته ځې او کنه د حیات داخلي لپاره خار ده زما په خلک په ډاکټرانو کې ولا داخله کې او کنه فرید کاکا که خیری سبا به ډاکټر یې مار مشر خان زم کشر خان خو په ډاکټر شي زمونږ به علاج بیا فری کېږي فرید کاکا مانه به ډبل فیس علم خانجی خیال لري ورته که نه ما کشر خان مانه به ولې ډبل فیس لري زما ګناه زه فرید کاکا یاد دي شي دا نه ما ټافي غوښتې وه د روپۍ ټافي دې په 2 روپۍ راکړې وه خان بابا قسم په خدای په 2 روپۍ مې اخیستې بغیر نه اخیستې فریدا حیات خان درپسې زاړه کتابونه راوسپړل او که یوه پاڼه بله واړوله که نه نو قرضدار یې به دي کي قرضدار یې خان بابا نن تاسو وګټلو ما بیله ته دا خبرې شوې زما ته ماته دا ووایه چې د امین پانډي هغه د زوی د داخلي څه چلو شو نیم خبر ته خان بابا خان بابا د سوال په غړو باندې دیګونه نه پکېږي امینه داسې دا زما د زوی داخلي فارم دی زه پیسې وکړم دا پیسې جمع کول دي که نه کالج کې دا خو ډېرې زیاتې دي منشي صاحب دا خو زما د زوی د مستقبل سوال دی امین خانه د سوال په اوبو ژرندې نه ګرځي منشي صاحب چې ساس کې بوره غونډه کې که نه نو لوټه به ترې ډکه شي او دا تږي کار ورته وشي ژرنده دې هم جوړه کړې عام په دشته کې خو ټیک ته زه به سوچ وکړم منشي صاحب خبره د سوچ نه ده د وخت ده او که وخت مې لاس نه ووتو که نه نو کالج کې به داخلي بندې شي
پلیز منم چې ستا فکر په ځای دی زما د پیسو به څوک ذموار وي الله به څه بندوبست جوړوي مورې دا جیمي تر اوسه پورې رانغی سبا مې د داخلي اخري ورځ ده بچې ته هېڅ فکر مه کو پلار به دې څه نه څه غم ضرور کړي تاسو ته به شو ګوره څوک دي بهر ښه ده مور مالک راغلی و څه وی وی کور کاری در باندې شاټ ده کاری خو څه کې د بجلی بل هم شاټ دی د بجلی بل د څو میاشتو مورې د څلورو میاشتو د څلورو میاشتو دا ولې هغه ځکه چې ما نه دی جمع کړی خو بابا بجلی به رانه کټ کړي دا زما مسله ده یا سړیا ته دا خبرې پرېږده ته دې هلک ته د آخري د څه غم وکړه که نه او سبا به وشي او که نه بابا سبا د آخري تاریخ دی بچې ته فکر مه کوه انشاءالله سبا به وشي سړیا دا کاغذ ته څه دی اسد ته لاشه بچې لږ ارام وکړه بابا زه د دوکانه پورې ځم ښه کښېنه اسد مورې ته په دې کاغذ باندې ګوتو لرو ښه د څه لپاره د اسد داخلي لپاره قرضه نه لګیم که نه ما اورېدلي چې بشر خان ښار ته تللی دی او که نه وکیل صاحب ښار ته تللی دی که نه او ښار کې به سیلونه هم وکړي او خو د ښار خو د سیل ځای هم دی که نه دومره سیل ځای د ښکلي ښکلي ځایونه دي پکې یو بل څه چې درته ښیم وکیل صاحب یونیورسټي دونه ښکلې ده چې په ګرځېدو پکې ستړی شي او بس ښایست بیا نه ختمېږي دونه ښکلې یونیورسټي دا په یونیورسټۍ کې دا څه ویلي دي خدای دې پرېښو بنیاد وباسه وکیل صاحب ما چې په یونیورسټۍ کې څه ولیدل که نه په خپل ځان پورې افسوس راځي او ولې څه خاص خبره وه پکې او وکیل صاحب ډېره خاص خبره وه غټ و که ماشوم هلک و که جینۍ وه سړی و که ښځه وه ځوان و که بوډا و ټول د تعلیم په باره کې منډې ترړې والې په یونیورسټۍ کې یو زوم چې زه یې په تماشه وم وکیل صاحب بیا مې سوچ کولو چې زمونږ د تعلیم دپاره چا منډه ونه وهله هسې بې تعلیمه لوی شو او بې مقصده بوډاګان شو فرید خانه د وخت خبره ده ستا مور او پلار بې تعلیمه او انپړ او بله خبره دا چې پخوا ډېره غریبي وه نه وکیل صاحب نه زه ستا خبره رد کوم خبره د خان او د غریب نه ده خبره د احساس ده که غریبۍ ته ګورې که نه د امین نه څوک بل غریب شته دا ګوره چې ما دله په خپله هم ګوته ولګوله او ته ګوره کور والا مې هم ګوته ولګوله بس ما سره دې نه علاوه هېڅ نشته دی زه در سره خپل ځان ګروي کېدم خو پلیز زما ته قرضه راکړئ تاکې زما د زوی داخله وشي د دې ضرورت نشته سبا راشه مهربان څنګه چې تاسو ته پته ده چې اخلاق ډېر ښه څیز وي او موږ به هسپتالونو ته ځو کلینیکونو ته به ځو موږ ته به مریضان راځي نو مریضانو سره پکار دی چې ډاکټر ښه ډیلینګ وکړي ښه اخلاق ورسره
میلاو شي هغوی دې خفه نه شي دې کې داسې غریبانان دي چې هغوی سره د فیس پیسې نه وي نو ډاکټرانو ته پکار دی چې هغه سره رعایت وکړي هغوی ډسهارټ نه کړي صحیح ده او هغوی ته چې کوم ضروریات دي چې هغه میلاو شي خپل ځکه چې الله پاک فرمایي چې مسلمانانو ته پکار دی چې یو بل سره ښېګړه وکړي د یو بل په مرسته وکړي نو موږ ټولو ته پکار دي خاص کر ډاکټرانو ته پکار دي چې مریض ښه طریقې سره ډیل کړي د هغه ضروریات پوره کړي چې هغوی مطمئنه شي او هغوی ډسهارټ نه شي د هغوی چې کوم هغه مشکل دی هغه بېرته بدله کېږي او بل دوايي کې زیاتره چې دی داسې ځایونو ته تاسو واستوئ چې هلته کمیشن بیسس کار دوی وکړي نو تاسو پوه شوئ ټول جی سر حیات خان تاسو راته دا ووایئ چې د زړه څه کار دی د انسان په جسم کې زړه کم رول ادا کوي د انسان په جسم کې سر جی زړه د انسان په کنټرول کې نه دی چې په چا ورغو د هغه دی کېنه غلط دي ویله اصل تاسو پاسېږئ تاسو راته ووایئ زړه د انسان په جسم کې څه رول ادا کوي سر د انسان بدن کې زړه ډېر لوی همت لري زړه ټول بدن ته وینه پاس کوي Very good. Excellent. وکاسه ته پاسه وکاسه د ګردې څه رول دی د انسان په جسم کې او د دې علاج څنګه ممکن دی سر جی د ګردو مرضونه خو ډېر دي خو موږ له پکار ده چې موږ صفا وباسو دې سره به موږ زموږ ګردې چې کومې دي دا به صفا کېږي او موږ ته به د ګردو امراض چې کوم دي دا به ډېر کم پیش کېږي صحیح very good excellent کېنه وعلیکم السلام چې کله زه راشم ته کپړې وینځې هغه شکر دی بچیا مسوري راله په کور ملاویږي هغه هوټل والا په خپله کپړې رومړي او بیا ویمسي خو ته پرېږده دا خبرې ښه مورې څه دې پخ کړې مورې ډېر وږی یم ښه زویه ته دې مخ لاس ووینځه زه ته لږ د ړندې چرګې یخني روړم داسې ترکاري مې دله پخ کړې ده چې ګوتې به ورسره وخورې ګوتې وا مورې ډېره مزه یې وکړه ولې ته روټۍ نه خورې نه ما خوړلې ده ته خوره مورې زه پوه شوم ته کله ما سره یو ځای روټۍ نه خورې ته څه خبرې ما سره ستا غم چې ته وخورې زما خیر دی مورې څه دې ویل زویه ته ناوخته راځې او ستا راتلو پورې خو زه نهاره نشم کېناستې که نه ما ته پته ده چې زما مور روټۍ نه ده خوړلې دا روټۍ به زه مور ته پرېږدم زویه څه سوچ کې نه مورې هېڅ سوچ نه کوم نو روټۍ خوره که نه مورې زه موړ شوم څنګه موړ شوې تا خو وایې چې وږې شوې یم مورې ما دومره روټۍ وخوړه دومره روټۍ به تا هم نه وي خوړلې که نه خانجي داسې کې ما ګناهګار چې زه جمدې مې ورک شکمونه ولې ورته دانې کړه ټول دانې کړه لکه فریده لږ په ارام مې پرېږده ظالمه ټیم پاس کوم ټیم پاس کوم السلام علیکم خان وعلیکم السلام په خیر څنګه ښه خیر دی داسې کار وکړه چې ښه شته مزېدار یې ته وایي څه پکې ښه مزېدار راځه څنګه ښه ورسېدې د خیره ما سره لاس مې لونه
چې کوم یاره کوم کنه راځه کېنه کېنه څنګه ښه وکیل صاحب د هغه کیس په پته دې پوه نه کړم خان د مخالفینو د سایډ نه یو ګواه پاتې دی هغه چې خپله ګواهي ورکړي دا د ستاسو ده انشاءالله هغه ما ته پته ده وکیل صاحب خو کله بس دې را روان تاریخ کې انشاءالله السلام علیکم خان بابا وعلیکم السلام یا خان ته سبق نه لري خان بابا طبیعت مې ډېر خراب و حیات خان هغه د امین د دوی څه پوزیشن دی وکیل صاحب مشران وایي که نه چې خدای د کنچي د دکان نه ورکوي چې خپل سر سرمن په بله واړوي وکیل صاحب یو سوال یې څه یاد کړی دی چې په دیوال یې لیکي او په بورډ یې لیکي حیات خان بالکل صحیح دی وویلي غریب سړي له چې خدای لږه موقع ورکړي بس بیا په هوا شي وکیل صاحب پرېږده دا خبرې چې یخې شوې دا هیومن هارټس دی دا ډایګرام تاسو ته ما جوړ کړو اسد اوس راشي او دې باره کې به تاسو ته ایکسپلینیشن درکړي اسد تاسو راشي Good, very good. Excellent. Have a seat. Inshallah, tomorrow I will ask about this topic. You have to study at home. I will ask from you people. Thank you very much. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you. وابي ولا ما خوري وبل لا لروړی مون خو بل نه دی جمع کړی رورا خوري تاسو ټول عمر دا بل نشي جمع کولی رورا دا خو سړی کور کې نشتا ته سبا راشه خوري خپکیږي باندې بجلی نه کټوم یو ورځ ورا صبر وکړه څه چل وو خوري قبیلم جمع کو بیا دفتر ته وروړی د بجلی کنیکشن دغه موږ به بیا دوباره میټر ولاګو خوري زه مجبور یم بجلی باندې کټوم وعلیکم السلام وعلیکم السلام کینه کینه څنګه او څنګه بخیر الله فضل دی الله فضل خان ما ویل مبارک شه مبارک شه دسو ټول زمکه ستاسو لکه کیس هم وګټلو هغه نماز وکړه خامخا به زما کېده اورې ډېر ښه ډېر ښه وکیل صاحب کار خو دې وکړو کشر خان اسو خو دا تور کوټ نه دی شولې خان بابا مبارک شه وسرکوزیا دې خو راشه لمودې خجي شابقا درلم کی خان بابا داسې کار وکړه چې خمداره خشته او ښکلې مټۍ شابه سره راوړه دا دې لاړم دا دې راغلم شابه 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 خان خبره صرف په مټۍ باندې نه ختمېږي ځان پیکه پته ده راته پته ده راته تا فیس هم تاسو خان د فیس خبره وروسته ده اول خبره د روټۍ ده وکیل صاحب فیس در ګوتو کا نمک منډیال وخوي خانه منډه کمرې ته ورشه او چیک بک راوړه چې وکیل صاحب له فیس ورکړم خان بیا به چې پرېږده بیا نشته او اوس یې واخله سړیا هغه بجلو والا خو نه بجلی هم کړکا بس کا مورې بس تر کومه پورې به موږ خیال کولو
الله دې زما زوی خپل منزل ته ورسولی کی کنه هر څه به ټیک شي ان شاء الله. بابا دا ژوند مجبه شی دی، سړی منزل طرف ته روان وي او منزل یې بالکل سترګو ته مخامخ شي چې رسېدلی منزل دنه داسې ورک کړي لکه پرونی ورځ. ناامیده خو شیطان هم نه دی، هغه خو هم د جنت په تمه پروت دی. خو بابا زما د تعلیم خرچه هم ډېره ګرانه ده. بچې اوس خو زموږ منزل یو څو قدمه پاتې دی، ته همت مه بېله. خو بابا بچې دا ته څنګه خبرې کوې؟ مورې پلار مې تر کومه پورې پردی مزدوري کوي او ته پردی کپړې وینځې. بچې ستا د کامیابو پورې، او چې ته کامیاب شې بیا به کوم په سکون شو. مورې خدای پاک دا وخت زر راولي. بچې چې هر څومره لوی سړی شي خو ګوره یو خبره به مې یاد نه لري، دا غریب پلار دې هېر نه کړي. نه مورې زه اوس هم خلکو ته وایم زه د پنډي زوی یم او سبا به خلکو ته فخر سره وایم چې زه د پنډي زوی یم. او خلکو ته به دا وایم چې زما تعلیم دپاره زما مور د خلکو کپړې وینځي. تاسو خو سم د ماحول خفګان کې بدل کړو یاره. زه لاړم کار ته ښه. السلام علیکم. دجې لاړې په مخه دې ښه. مورې دجې دې راته خفه کړو که نه؟ ته نه پوهېږي په دې خبرو. ښه ده مورې چې لاټین شته ګینې اوس نو څه کول؟ او بچې شکر دی چې دا لالټین شته، خو پکې یو کار دی. څه مورې؟ زویه که د شپې به ته کښېنې نو چې سهار پاسې نو سر مخ به دې دواړه توري. داسې وې مورې؟ ټیک ویم که نه زویه، د تیلو لوګې وي. بیا ټیک شوه مورې، زه به هر سټډي ته خپله سټډي کوم. زویه څوک درته څه ونه وایي؟ مورې دا خو داسې خبره شوه د ګنجي نه څوک ومنځ غواړي او د اوږې سطح پراټې لټوي. وایي زویه تا له غوسه مې بدلې درځي. و زما ساده مورې. یا الله ته دې د زوی مړ شي. آمین. خدای خبر چې دا هلک څه شو. بچې ته تر اوسه پورې بهر وې؟ او مورې ښه ځه ورشه لږ ارام وکړه. ښه ده مورې بیا مې 9 بجې راپاڅوه. او زویه لمونځ به دې کړی وې نو بیا به وده شوې وي. شکر دی مورې لمونځ مې کړی دی سره د جمعې. ځه ورشه وده شه. هیڅ خوشحالي مې زړه کې نشته، زه د غمونو
अस्सलाम। खदीजा ये बात करूँगे कि वह इस तरह दुकानदार था वकील से रुपये पक्का उलाट छा वहाँ पे रोड ये रखो ना इलाज की वालेकुम अस्सलाम। आला कदम देर वक्त राज़ल हाँ इसका इम्तिहान दे पसर राव आओ खान बाबा यो खबर में याद आता बची करी कैसे यो पांडी से बंद कर हम मकाओ बाबा मोरे आखिर बदी कर्जों से की हर सबर टेक्शी तगम मक्को वा मोरे तवे غم مکوا او زه پوه شو زما کار زه به مزدوري کوم نه زویا ته خپل سبق وایا ته مزدورو خبرې پرېږده مورې خیر بابا ته ووایه کنه چې زه اوسګار یم زه به هغه سره ځم بچې تا وی چې امتحان مې په سر رالی بس خپل سبق وایا ته د مزدورو خبرې ته کوم ځای نه رالی ښه مورې چې امتحان ورکړم بیا خو به اوسګار یم کنه یو بابا سره کار ته ځم بچې اول امتحان ورکا چې خېډري نمبر دې راشي او एकदम ډاکټر جوړ شي بیا به مونږ مزه کوو مزه Amina, وبيغا خوبونه ویني بس خوب لدې راویښ کړم کنه چې زما زوی د حقیقت د منزل بالکل چوک شوی و ورشه عمال لوچت کا اواچه وګړی دا راکاوه مورې دوا راته کوه نن مې اخري پرچه ده که زما په دعا نو الله دې بادشاه کا مورې اوس راته دا دوا کوه چې پرچه ښه وکړم بیا راځو ډاکټر واخله زویا الله دې کامیاب کا د مخې دې رڼا شه آمین مورې
مې ویلي وې که نه نو په دې اخبار خو به پوهېدم که نه نو چې دا تصویر یې ولې ویسته دی د دې په مطلب به هم ویوم چې دا تصویر به ولې ویسته دی راځه کشر خان راځه دلته کښېنه دلته څنګه کشر خان خان بابا هغه خو بار تللی دی خان جي زما په خیال چې دا پټو طرف ته به تلي هغه دې راغی خان بابا السلام علیکم خان بابا خان بابا السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام کینه بچی کینه کینه پرچه دې څنګه او خان بابا پرچه ښه اسانه وه چې پرچه اسانه وه نو بیا خو به ټولو هلکانو ښه کړي وي بابا پرچه خو ماته اسانه وه چې هلکانو نه خولي وویستې خان بابا ودین کشر خان ته څونه قابل دی بیا خو شاباس شاباس بچی شاباس السلام علیکم. السلام خیر خیر. زه د امین پنډت زوی یم. چې کله ملالي دې پلار مې څه شو؟ د وجدې بل تلې بل داخلي راځي. ها بل جمع کول راته زه به لږ بار انتظار وکړم. تاسو دلته کښېنئ تاسو مو څو تپوسونه وکړو. جی وای تاسو سبق چاته جی سبق مې پوره شو انشاءالله پاس به شو. السلام علیکم داجي. خیر وکړه. جی بس څه تپوس مې وکړو چې زه راشم. زوی مې دی. کښېنئ. خیر وکړه. داجي بس ما چې تپوس مې وکړم که څه خاص خبرې نو چې بهر وکړو. که څه خاص خبرې تاسو کښېنئ زه به بهر وځم. نه نه ریاض صاحب داسې هېڅ خبرې نشته. موږ به څه وو زموږ خاص خبره به څه زه په تاسو فخر کوم. خدای دې داسې اولاد هر چا راولي. راځئ لاړ به شو ناوخته دی. امینه جوهر شاه دې لږ ما جوړه سوه. صحیح ده صحیح ده تېره شو. خیر خو خیر خو که نه بابا ما یو خبره کوله چې بس ما اگزام ورکو اوس وزګار یم تر نتیجې پورې به تا سره څه ټکه ټوکه کار وکړم څنګه دی فخره بابا نه نه بچې زه خو لا ستړی شوی نه یم بابا تاسو کور ته لاړ شئ دمه شئ ستاسو په ځای به زه کار وکړم نه بچې ما له دمې ضرورت نه دی تا له دمې ضرورت دی بابا ولې ځکه بچې چې ته ذهني ستړی تا ته آرام پکار دی زما څه دي زه خو بدني ستړی یم چې لږ شانتې م آرام وکړم که نه نو ایون شم نه بابا ته لاړ شه ګوره څه ده چې درته مې وویلې چې لاړ شه نو بس لاړ شه نه بابا زه نه ځم د خلکو بچي چې زلمي شي هغه مور پلار ته سکون ورکوي بچې زه نه غواړم چې سبا ته ډاکټر شي که نه نو خلک به وایي چې اسد په اډه کې چوکیداري کوله ولې دا د شرم خبره نه ده چې زما پلار شپه ورځ مزدوري کوي او 2 قدمه کې کور ته نشي راتلی چې ځوان زوی ورسره مدد کوي نو بیا د شرم خبره ده صبر ځه مور به دې وایي چې بچارې کم بلا وه زه ته کوره صبر ځه باقي خبرې ما کوم شابه هلکه شابه یاد ته وځه دا خط وایي څه پکار دی یا الله ته مې په جولای کې خیر واچې هلک تر اوسه کور ته رانغی ته خو چېرته مخکې داسې کار نه و کړی یا الله چې دا هلک
چرته پاتې شو؟ امین کاکا زوی دې څه ویلې درې ته راغلی؟ هسې کمکل دی د کمکلو خبرې کولې ولې زما خو د دای کار نشته سی ویلې دا وې چې اوس مې پرچې ختمې شوه تا سره به راځم دلته به د سره کار کوم دا د کمکلو خبرې نه وي. امین کاکا ستا زوی ته زه د زړه نه دعا کوم الله دې کامیاب کړي او تا ته او ستا زوی ته زه سپیشل سلام کوم. مور السلام علیکم. د سلام نه مخکې راته دا ووایه چې تر اوسه پورې چېرته وې؟ مور بابا لاندې ورغلی و. نه د تا ماته ویلې نه شو. مور غلطي رانه وشوه. معافي غواړم د خپلې غلطۍ چې ستا زړه ته مې زور رسېدلی. نه کوم در سره خبرې. مور داسې مه وایه چې دې مړ به شي. خدای دې نه کړي مړه دې شي ستا دښمنان چې ستا بد غواړي. الکه فریده جی تا ته چې ما ویل شم زمیندار ته ووایه چې دا پټي صفا کړي نو خاورې صفا کړي دي دا خو سم ځنګل دی. ویم څه ووایم خان بابا ما خو زمیندار ته ویلي و چې راشه دا ځای صفا کړه خو هغه نه یې صفا کړی نو زه اوس څه ووایم؟ په تیاره مختشه په تیاره دا کار ته ډډې نه لګي دا چې داسې ځنګل وي نو خاورې به فصل وکړي. ویم خانجي ویم دا ځل ورپسې ورځم او ښه په سخت یې ورته ویم. سخت او نرمې پرېږده نو جرې دې راغواړه چې زه په خپله پوهېږم ځه مخکې شه دې غواړه ده. حیات خانه ګوره ته خو پاس شوې خو خوشحالۍ که ما د اسد نمبر ګورې مونږ نه زیاتې دي. څه به اسدي او څه به لمبري. حیاته که خان بابا دې خبر شو چې ستا نمبرې د اسد نه کمې دي نو دا مټۍ به ستا په سر شیندي. خدای به خیر کړي خو خان بابا دې چرته. زړه مې داسې خفه خفه شانته دی نو. هی الله ته مې جولای کې خیر واچوي یا الله ته مې زوی کامیابه کړي. خدای خبر چې چېرته پاتې شو چې څه چېرته شوی دی. خدای مګر داسې خبرې مه کو یا زما په زړه څه چل کېږي. نه زما زوی ډېر قابل دی ښه ته ګورې بچې انشاءالله ډېر ښه نمبرې به اخیستي انشاءالله. بابا بیبي بابا مبارک شئ تاسو مبارک شئ تاسو زوی ډاکټر جوړ شو. سر یو پنډي زوی ډاکټر شو. الله الله ستا شکر. او بابا نن د یو پنډي زوی ډاکټر شو. دا اسد پلاره دا په موږ څه چل شوی چې موږ جاړو. زموږ زوی ډاکټر شو اوس به زموږ د تپوس خلک هم را پیدا شي. یا الله ستا شکر دی یا الله. زویا تا مټۍ نه ده وروړلې؟ مورې مټۍ رانه خوشحاله کې پاتې شوه زه اوس ځم راوړم یې. لکه دا مټۍ ده څه خبره. بابا مبارک دې شه زه پال شوم. ډېر ښه ډېر ښه. ویم کشر خان ویم شکر دی چې په کالج کې پاس شوې او ډاکټر شوې. کېده ده منډه ورشه او کلاشینکوف راوړه چې د خوشحالۍ یو ډز یو. ډېره ښه ده. هله 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 خان بابا ټوپک والا
تا په دې خوشحالۍ کې به زه نن پوره جایزه روان نه 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 څه بچې نه وای ته کېنه زه به ډېر وړم زه ته کېنه ښه وای مورې بچه دا ما سره بلونو بچه کنه زه بری ونه شم صدا بچه تا هم سره ډیره په لړنه کې پرېښوده بچې چې که سفر ختم ونه زما ختم و چې ګل شوې د خوشبویي شوې پاڼې شوې زه به دې خلکو ته څه وایم دې خلکو ته بچې زه خو دې نور ډېر ستي کم ما خو وې چې زه به دې خپل بوټي سوري لاندې کښېنم بچې خو زه ارماني کوم بچې ټول عمر شناز سوی مور خپلو کې صلاح کړې وه دا به راله لاړه او زه مې یوازې پرېښودم چا ته پرېښودم صدا